پداوی درته ویم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناس چې چا په ژوند د قرآن یارانه نه وکړې چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نه پیدا کړی چا په ژوند د محمد رسول الله په نقش قدم باندې تلنو کړی والله که په قبر کې قرآن ورته پسینه کې دی چې خدای پرې لدی پسینه ورته قرآن کې نو خدای به نه پرې ولی د دین څه ثبوت شته اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو سړی متعلق وي چې دغه په ژوند زو نه منلم خو زما خدمت ډیر کړی دی د مرګ نه وروسته به قیامت کې به خدای ته شپارس کوم الله ورته څه وایي وې پیغمبره چا چې په دنیا کې په ژوند ته نه منله نو زما دې په خپل ذات قسمی که په قیامت کې ستا په شپارس پرېږدما نن ته دې خوب کی موده دا خوبونه هم ګوره لګیا ہے چې چرتا پیرونی سے نه بس مونږ د داسې سړی په جولای کې ځان اچولې چې اپويګو په قیامت کې کار پويګا نه قرآن وګورئ قرآن وګورئ قرآن تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دوی د پاره کرامت به دوی عملو او تاسو د پاره کرامت بس تاسو عملي الله وی دا غوی د عمل تپوس بتان نه کیږي ار سړی به خپل پیټه پسري قران وګورئ بیا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر انسان تبا خپل خپل چټه په غاړه کې ځوړل قران وګورئ یا هو قران غلط دی دروغ دی سچ دی يهودو د نصاراو دعوا که قران صحیح دی نو قانون دا دی عزیزانو نن ته د خپل خلی ته وګوره چې ته د عمر نوم په کومه خلاله عمر د شپې غشت کوي لګیا دی یو سړی ناسته خزه نه جوړه ده جاړي ولی جاړي خزه مې نه جوړه ده بچي پیدا کیږي اسنه چې چرته مړ نشي عمر لاړو خپل بیبي راوستا او قسم ورکو چې د دې داسې خدمت وکا لکه چې د چا خپل خور او یای مور نن ته چې حلف وفاداری اوچت کینو تاسو څه چل کوو نیت خدای په سیلاب یا وسه مردار د ګلونو ګنټي زمونږ د ملک دا چمچي ډېرې زیاتې دي چمچي په مولایانو کې نشته دا ساربه چې خپلو کې ولاړی دا سې دوه خبرې کې نه دی مولا ورته سه خپل چنګنی وړي ټول ور پورې و خاندي دیکھو وګوره اوس هغه خپلو کې خبرې کې تخلواز نه څه چل شوی دی څه چل شوی مولا یو مستقل وقار پکار دی یو شان پکار دی کم سړی چې د غلو ډک دی زباغه ته چوکره کې ما سینه کې هغه کلام پروت دی چې کم کلام باندې بس سردار کونین فخر کو آپ زده دي کو سړډو دروازو ته وړم د دوی دروازو ته اخلوک تاسو ته وایم چرته صاحب
ځانو پیژنئ خدایم پرېښی ووایئ په ایمان چې په دې کائنات کې د خدای نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته؟ داغه نه لوی مشفق بل څوک شته؟ داغه نه لوی طاقت د بل چا شته؟ داغه نه لوی ورکون کې بل څوک شته؟ داغه نه لوی مهربان بل څوک شته؟ نو چې د دومره لوی طاقت مالک 24 غنټه تا سره ای نو تعالی شرم نه درځي چې ته داغه د دشمن په دروازه کې ودرېږي او سوال کوي؟ شرم نه درځي؟ خدای تاسو پرې په دې ملک یو ګورئ بدبخت قوم کچرت आवाज وشي چې پلاني ځای کې زیارت راوته دي او هر مراد پیاسلی ورور نه خزه ځایږي او نه سړي یو حال الا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب بابا دی الا چې ګلاب لکه سجل دی ولا ویني ابي زمزم دی چې چرته دا ویني توي شي او یو څو ورځې وو ارسلان اوس دا بلایسار نه لاندې دا زیارت نه دا دکې وګورئ سال جوړ کړی دا سال د خزو سره قیامت برپا کړی دی و بدبخت او ظالم قوم اسرق تو ګورا اگر رش تو ګورا اگر لپنګانو لچرانو لوفرانو تو ګورا او ځوان خزي دغه زیت ورلې ګلو تو و شرمې دلی عمل کا حکومت ورته پولیس درولې چې څوک زنانو نه چي زنانو نه چي یو افسر ماته وی ویرا پلانی الک له ډیره سخت سزا ورکوم مال ولی ویل جنا کوي چی مال کمزې کی چیړي ویل په سرک چ رواني وای مالی له خود نر زامن دي د جنکو څه کار دی چې په سرک ګرځي ولی الکا د الله سورزو نهاره او د مجمد د پولا او راته مخ کې کېخوا او راته چې دا و نه خوري بچ بشمه بای دا جوړې کړي سنگار کړي استری کړي غوړې کړي دام چې راوسته خو دغه خردینو د بڅوک راټینګي ته ګورئ